پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. امید ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، هره ورځ زموږ او ستاسو په معاشره کې داسې ناروا کارونه ترسره کیږي چې موږ یې په لیدو سوچ نه پرې کوو او له نظره یې تیروو. خو د دغو کړنو سره سره بیا هم زموږ او ستاسو په معاشره کې داسې کارونه کیږي چې انسان مجبوره کړي او چپ خوله پاتې نشي، او موږ هم ویډیو پرې جوړه کړو او یوازې د دې په خاطر آواز اوچت کړو چې شاید یوازې زموږ د دې ویډیو په خاطر زموږ او ستاسې معاشره له بدبختیو څخه راوګرځي، او شاید زموږ د دغه ویډیو په لیدلو سره الله تعالی دغو فحاشو خلکو ته هدایت وکړي او زموږ معاشره له داسې ناروا، فحشا او بدبختیو څخه راوګرځوي. دوستانو، زموږ نننۍ ویډیو یوازې او یوازې د خپلې اسلامي معاشرې د اصلاح په خاطر ده. دوستانو، نن مو تاسو ته ویډیو د دې معاشرې د مشهورې او معتبرې تعلیمي ادارې په اړه جوړه کړې ده، او تاسو ته دا درښیو چې نن سبا زموږ او ستاسې تعلیمي ادارې په کوم لوري روانې دي او شاګردانو ته پکې د کوم ډول فحشاو زده کړې ورکول کیږي. لکه څنګه چې مو په مخکې ویډیوګانو کې تاسو ته دا ښودلې ده چې څنګه زموږ او ستاسو ځوان نسل په غلطه لار روان دي. نن مو یو ځل بیا تاسو ته هغه خبره تازه کړه او وګورئ چې زموږ او ستاسو په تعلیمي ادارو کې په کومه اندازه فحشاوې روانې دي. دوستانو، نن سبا موږ او تاسو خپل ماشومان سکولونو او کالجونو ته د دې په خاطر لیږو چې یو د ښو اخلاقو والا انسان ورڅخه جوړ شي. خو نن سبا داسې نه ده. تعلیمي ادارې هم زموږ ماشومان او ځوانان فحشاو او بېلاریو ته د راوستلو لاره برابروي، او د نن سبا زموږ تعلیمي ادارې شاګردانو ته د ګډا، ډانس او بیلاري درس ورکوي او د ټولو هغو کارونو اجازه ورکوي په کومو کارونو سره چې زموږ او ستاسو ځوانه معاشره له اسلامي اخلاقو او تعلیماتو څخه لرې ساتي. له الله څخه مو همدا دعا ده چې الله تعالی دې زموږ او ستاسې معاشره له داسې فحشاو او بېحاییو څخه لرې وساتي، او الله تعالی دې زموږ او ستاسو د خویندو او لوڼو عزت وساتي، او الله تعالی دې زموږ او ستاسو خویندې ورونه د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې وروزي. دوستانو، ټولې تعلیمي ادارې یو شان نه دي، خو موږ په دې ویډیو کې د هغو تعلیمي ادارو خبره کوو په کومو کې چې زموږ ځوان نسل ته د بېحیایي او فحشا درس ورکول کیږي. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. د ویډیو په اړه که څه ویل لرئ نو له موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ، او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.